میکس دی دا چې ټیکنیکل ریسرچ چینل ته ښه راغلاست هرکلی ملګرو زموږ ټیکنیکل ریسرچ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ ملګرو نن درته یوه لنډه ویډیو نشروم چې څنګه کولی شو چې کانکور دویم ریزرو کې نوملیکنه ځان ته وکړو ملګرو تاسو دغې طریقې وښیم راځئ راسره راشئ تاسو به کروم براوزر ته راشئ او دلته به دغه لینک به تاسو ته ما په کمنټ کې اچولی د کمنټ څخه به دغه لینک تاسو راواخلئ په دې طریقه به ځان ته ریزرو کې نوملیکنه وکړئ دغه لینک به تاسو کاپي کړئ او پیسټ به واخلئ په کروم کې به واچوئ یا ګوګل کې ملګرو دې طریقې سره تاسو به راشئ دلته به خپله ژبه انتخاب کړئ چې کومه ژبه باندې تاسو پوهیږئ برلاسي یاستئ که پښتو کې که دري خو پښتو انتخاب کړئ ما پښتو انتخاب کړه راشئ دلته په دغې برخه به کلیک واخلئ فورم ثبت نام په دې مو چې کلیک واخیستو راباسئ دې ځای کې به لومړی تاسو خپل آی ډي کارت کانکور آی ډي کارت ورکړئ دویمه برخه کې بل د خپل نوم ورکړئ دریمه برخه کې به تخلص ورکړئ په دې بله برخه کې به تاسو ملګرو پلار نوم ورکړئ بیا پسې نیکه نوم دې بله برخه کې به تاسو څه وکړئ د الکترونیکي تذکرې او پسې دې بله برخه کې به د اړیکو شمیرې ورکړئ ملګرو دې برخه ډېره مهمه برخه ده نوعیت امتحان نوی امتحان به انتخاب کړئ په دې به کلیک واخلئ تاسو به وګورئ چې کومه برخه تاسو نوملیکنه کړئ کانکور عمومي او ورسره څنګ کې کانکور علوم دیني شبانه او قبایل دغه چې هر یو تاسو ملګرو انتخابوئ کانکور عمومي چې عمومي کانکور کې چا ازموینه ورکړي هغه به تاسو لومړی انتخاب کړئ علوم دیني والا به دویم شبانه والا به دریم او قبایل والا به څلورم نمبر انتخاب وکړئ چې کله مو دا انتخاب کړو رابشئ او دلته انتخابهای رشته دا تر ټولو ډېر مهم دی چې تاسو انتخاب وکړئ کومه رشته انتخابوئ هغه به تاسو څه کړئ انتخاب دلته وکړئ دا به تاسو انتخابونه وکړئ د همغې پاڼې څخه کومه پاڼه چې ملګرو تاسو غول انتخابونه تېر کړي وو هغې پاڼې څخه به څه وکړئ تاسو انتخابونه وکړئ 5 انتخابه تاسو درکوي دې طریقې باندې تاسو کولی شئ چې ځان ته انتخابونه وکړئ ملګرو کومه ستونزه وه راته کمنټ پرېږدئ تاسو ته به زه دقیق معلومات درکړم اخري پروسه چې ده ثبت کول دي بس ثبت نه وروسته څه به تاسو وروسته به دا معلومات تاسو د هغې کانکور ملي ازموینې سره ثبت شي ملګرو په دې لازمه یوټیوب چینل سره سبسکرایب او لایک کړئ